أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صدق الله العظيم. دغه نمخ کې آیتونو کې الله جل جلاله د مشرکینو د هغه خبره بیانو کو چې دوی بربند توفونه په بیت الله باندې کول، درنګ نورا غلط چارې کول، شرک کو، نو دوی وی چې موږ په دې باندې خپل پلرونه مونډلې دي چې هغه به هم د غرنګ عملونه کول، زکه هم مشکو او بل دا چې الله دې مشت امر کړه دا چې داسې کوي. نو الله جواب یې وکړو چې الله خو د فحشا او چاته امر نه کوي چې ته د بې حیاتوب چارې کوه. الله دې څه شي امر کوي د هغې بیان به هم وشي، او د څه شي نه د الله منې کوي د هغې بیان به هم وشي. قل پیغمبر وی ته وایه چې امر ربي بالقسط، مو ته حکم کړه د رب دې مو بالقسط، په انصاف کولو سره، په عدل کولو سره، په کلمې دې لا اله الا الله سره، ټول کې زیات عدل او انصاف توحید منل دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ومني. واقیموا وجوهکم عند كل مسجد وادعوه مخلصین له الدین، او دې خبره امر یې تکړه دا اقیموا وجوهکم چې تاسو سیخ کوی خپل مخونه، تاسو نیخ کوی خپل مخونه، عند كل مسجد، ظاهری معنی عند كل مسجد د هر مسجد ہوتا، او مطلب عند كل مسجد فی كل عبادت، په هر عبادت کې چې کوم عبادت هم کئ نو نیت الله ته خالص کا. د اقیم وجوهکم نه مراد چې خپل نیت ته خالص کا په کوم وخت کې عند كل مسجد، یعنی عند كل عبادت، د هر عبادت په وخت کې. قتل منس کې د الله د رضا دې پوره کوا، کته رضا لري د الله د رضا دې پوره کوا، ته زکات ورکې د چا سره احسان شګړه کوي، صدقه کوي د الله دې پوره کوا، حج او عمره کوي د الله دې رضا دې پوره کوا، د چا دې پوره مکو چې مونږ په فلونکای پروزي شي، فلونکای به مشور بند یوت کی نه چې حکم عبادت هم کوي نیت به خالص کا. مطلب دا شو ودعوه مخلصین له الدین، او عبادت ته الله جل جلاله کوي مخلصین په حال کون دي کې چې خالص کون کوي الله جل جلاله ته دین دې دین، یعنی شرک مرک نه کوي د الله سره. کما بداکم تعودون، لکه څنګه تاسو الله جل جلاله پیدا کړی وي، تعودون دا غرنګي به الله پاک ته بیا پس کولای شوی، بیا به دا غرنګي رمدي کولای شوی. نو پیدا انسان سرنګو، انسان چې پیدا نو ترساره و، بربند و، تشلوست و، نسونت و، دا غرنګ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت نقل کوي چې تشریح دا وکړه چې حفاتن عوراتن غرلن، شیرمنډا، بربند، نسونتا، په دغه کیفیت کې به انسان ارچګیږي. نو عائشہ رضی الله تعالی عنها دا خډیره د حیا نه ډکه ښځه وه، څومره صحابیات چې وي، ازواج مطهرات چې وي، دا ټولې د حیا نه ډکې وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عرض وکړه د الله پیغمبره په داسې حال کې چې بربند بو بیا به ارچګیږو، علیه الصلاۃ والسلام مې ته ووایي چې نو پیدو چې وي په کوم حال کې وو، پیدو په دغې حال کې وو، نو هغه دویم ووري نشأت ته دویم ووري پیدا کېدل دي، کیفیت په هغه وي د بیا د ارمدیولو، د بیا د ارچګولو. نو بیا عایشې رضی الله تعالی عنها ته ووایي چې دا خو بیا یو بل سره ویني. علیه الصلاۃ والسلام دې چې اما سمعت یبنت الصدیق، چې اے د صدیق لورې
نو تو دا د الله پاک کول نه دروېدله چې لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی د هر چا به په هغه ریز باندې داسې یو حالت وي چې هغه هغې بې پروا کړی د بل به سره چاته احساس هم نه کېږي چې د مو سره څوک بل څوک په سایډ وي لوړ ده مو ته څوک بل څوک په مخ ته وي لوړ ده ویلې ځکه د الله پاک د هیبت او د جلال د وجې ده چې په دغه ریز باندې به الله لوی په جلال کې وي د هغې خوف په انسانیت باندې پروت وي د انبیا غوندې عظیم هستی به د نفسي نوري وي یا الله مو ته خیر پیش کې یا الله مو ته خیر پیش کې د بل به سره پروا نه چې مو سره بل څوک هم موجود دي فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله فریقا یو ډله په هدایت باندې دوی توسې نه فریقا حق علیهم الضلاله یوه ډله هغه ثابت شوه ده په دوی باندې الضلاله ګمراهي او الله بل ځای کې هم فرمایي فریق فی الجنه و فریق فی السعیر یوه ډله دا به جنت ته درومي یوه ډله به جهنم ته درومي نو د مؤمنین د نیکو اعمالو والا دا به جنت ته درومي کفار مشرکین یهود نصارا فساق و فجار من المؤمنین دا به جهنم ته سي الله دې موږ ته جهنم نه پناه وکړي انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله بشک سره دوی جوړ کړي دي نیولي دي شیاطینو لره اولیاء دوستون من دون الله په مقابله د الله جل جلاله کې ځکه چې د الله نه فرمانی کوي د شیطان اطاعت کوي نو شیطان نه دوست جوړ کړه ويحسبون انهم مهتدون او دوی ګمان کوي د دې خبرې چې دوی په هدایت باندې دي هر انسان د دغې دعوا لري چې زه په هدایت باندې زه په سیخه باندې بل په غلطه باندې ده که څوک خپله غلطي تسلیم کړي نو بیا خو کیسه روغه بیا جنګ جګړې نشته یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ای اولاد د آدم تاسې ونسوئ تاسې وغوندئ زینتکم خپل زینت یعنی د زینت لباس چې کوم دی تو عورت پټوي نو عند کل مسجد عند وقت کل صلات په وخت عند کل وقت صلات په وخت هر المنس کې یا د طواف کې عبادت چې کوي بربند طوافونه کول الله چې نه خپل داسې لباس اپناو کوو چې په هغې ته شوشتا لیدی شي مزین لیدی شي او پرون مو هم ویلي وو چې لمونځ ته سړی درومي صفا لباس شوشتا لباس خوشبويي ولګوي طهارت سره یي او په ثیاب البذله خیرنې کچنې د کپړې او کمزوري کپړې نو امام ابو حنیفه رحمت الله فرمایي چې دې کې لمونځ کول مکروه دي دا معنا نه چې ته هر وخت نوې جوړه غونده یو غریب به دی به واسر نه رسی مطلب صفائی د طهارت ته زړه جوړه دی خو صفا غونده صفائی وکلوا واشربوا ولا تسرفوا او تاسې خورو کوئ او تاسې چوک کوئ ولا تسرفوا او تاسې اسراف مه کوئ یا شرک مه کوئ انه لا يحب المسرفین بشک الله جل جلاله نه پسند کوي المسرفین تجاوز کوونکي اسراف کوونکي کسان لا يحب چې کوم ځای کې هم د الله پاک ذکر شي چې دا عمل الله نه پسند کوي نو څه معنی که چېرته ته اوس دا کوې دا ځون ته لګیا هلاکت کسې او درنګې د آیت کې د هغه خلکو د سوچ رد ده چې هغه یی چې ښه لباس اچول دا جایز نه دي ښه خوراک کول دا جایز نه دي ښه مشروب استعمال کول دا جایز نه دي ښه د رهن سهن شی استعمال کول دا جایز نه دي نه ښه نشه لباس ته اچوه خو چې په حلالې طریقې سره یي دا جایز ده دارنګې ځون ته ښه کور جوړ که تیار که چې په حلالې طریقې سره په حلالې پیسې سره یي دا جایز ده او هر چې که دغه سوچ ته لرې چې زون ښه خیران او کچان لره د دنیا هېڅ شی هم ما استعمالوه نو دا خو د رهبانیت تصور ده دا خو د نصاراو تصور و قل من حرم زینت الله ځنه کسانو نبی علیه صلات وسلام ته ووایي الله پیغمبره موږ دا فیصله د ځون سره وکړه چې موږ به ښه خوراکونه نه کوو ښه شوق په هم نه کوو او دارنګې خپلې ښځې ته به هم دې نه بعد نه نږدې کېږو ویې ویلې وایي ځکه په دې کې د نفس خوښي ده نو موږ نفس ته سام زور ورکوو دا آیت جبریل امین رو الله پاک ویلي چې چا ویلي چې دغه شیونه چې دي دا الله حرام کړي دي چې ته یې په ځون باندې حرام کوې هغه خبره چې دا خو د رهبانیت تصور ده دا خو رهبانیت ته چې ته بالکل د دنیا نه ځون منقطع کې الله پاک په دې باندې خوشحالیږي چې کوم نعمتونه الله در باندې کړي هغه نعمتونه په تو باندې الله وویني قل پیغمبر وی ته من حرم زینت الله چې چا حرام ګرځوله زینت ته الله پاک یعنی لباس ته الله جل جلاله ته لباس نه اچوي التي اغا
اخرج لعباده چې هغه پیدا کړه د خپلې بندګانو پورا والطیبات او حلال شیونه من الرزق د رزق نه. قل پیغمبر وی ته وایه هی للذین آمنو چې دغه شیونه للذین د هغې خلکو د پوره دي آمنو چې هغې ایمان اروړه فی الحیات دنیا ژمدون دنیا ولکې وخالصتا یوم القیامه او خالص ته په ریز د قیامت کې د مؤمنینو د پوره. نو د دغې آیت نه دغه خبره دا معلومیږي چې د دنیا څومره نعمتونه چې دي د دنیا څومره شیونه چې دي اصالتن او فی الحقیقت الله پاک دا د مسلمان د پوره پیدا کړي دي چې د دې نه مسلمان اهل ایمان فایده واخلي طبعا او د هغې په ضمن کې د کفارو د پوره الله پیدا کړي. نو د کفار چې څومره دنیوي نعمتونه استعمالوي دا د مؤمن په وجه استعمالوي اصل کې الله د دې پوره نه دی پیدا کړي. آیت یې هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا دنیا ژمدون کې هم دا دغه د مؤمنینو د پوره الله پیدا کړي دي. د کوم نعمتونه چې مکبل زی چې الله یې چې دا استعمالوه دا استعمال دینه ما ځون منې کوه او په قیامت کې خالص د مؤمن د پوره دي د څومره نعمتونه چې دي د کفارو د پوره سره یو نعمت هم نشته ده. او دا اوله خبره مو چې وکړه چې په دنیا کې هم دا فی الحقیقت د څومره نعمتونه چې دی الله مؤمن ته پیدا کړي. ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض الله الله تر هغه وخت پورې به الله پاک قیامت قایم نه کړي تر څو پورې چې یو د خدای نومې خستون کام په دنیا کې موجود وي چې بیا کله د الله جل جلاله د نومې خستون کا په دنیا کې پوتې نشي ټول د کفار وي الله پاک به یو سکند هم دنیا نه پرېږدي بیا به الله جل جلاله د دنیا دغه هلاک کوي. نو څه معنا چې دنیا نعمتونه د دنیا چې قایمه کړي الله پاک د مؤمن دی وجه نه قایمه کړي. کذالک نفصل الآیات دغه رنګ موږ تفصیل سره بیانو الآیات آیاتونه لقوم یعلمون د پرسته قوم چې هغه پیږي. قل پیغمبر وی ته وایه انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن چې اوس حرام شي نه الله څه حرام کړي هغه انما خبره ده حرم ربی الفواحش چې حرام ګرځولي دي رب دې مو الفواحش کبائر شیونه د بې حیاتوب چارې ما هغه ظهر منها چې ظاهر دې نه دي د بې حیاتوب یو چار ظاهري مثلا د پردیو ښځو سره سړی بدعملي کوي غلطې چارې کوي دا ظاهر ګناهونه دي. د هغې سره غلط تعلقات شورول د مجلس په حوالې سره وغیره ما بطن دا هغه باطن ګناهونه دي. نو د دواړه الله پاک حرام ګرځولي. اول خو سره د یعنی شک شبه پکې نشته ده. دویم چې دا د هغې مقدماتو ځکه چې علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله هم حلال یخلون احدکم بامرأة اجنبیه الا وثالثهما الشیطان او کما قال علیه السلام خبردار خلوت ته په توسې کې څوک هم د پردی ښځې سره نه کوي خو کوی که دریم به په میانځ کې پکې شیطان وي نو د شیطان به چار دی چې هغه به خامخا بدعملۍ ته به مجبوره کوي. وما بطن او هغه چې کوم پټ ګناهونه دي والاسم او د ګناه والعمل والبغي او د ظلم والعمل بغیر الحق چې بغیر د حق نه په جایزه طریقه سره نه دا ټول الله پاک حرام کړی دي. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان او دا چې شرک کوي په الله پاک سره په هغه شی کې چې نه د نازل کړه په دې باندې الله پاک څه دلیل. وان تقولوا على الله او دا خبره تاسو په الله پاک باندې ما خبر الله تعالی مونږ چې هغه تاسو ته پته نشته ده. ولکل امه اجل او د هر امت پر اجل نیوا نیټه مقرره ده یو وخت مقرره ده او وخت چې کله پورا کی به وافنه کیږي. فاذا جاء اجلهم چې کله روشي هغه وخت مقرر دی دوی لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون نو نه بشي دوی ورستې پوتې کې دی ساعتن یو ساعت هم ولا یستقدمون او نه به دوی مخکې پوتې کې دی شي. یا بني آدم اما یاتینکم ای اولاد آدم اما یاتینکم کله چې هم تاسو ته روشي رسول منکم انبیاء کرام دي تاسو نه یقصون علیکم آیات چې دوی بیانوي په تاسو باندې آیاتونه دي امو فمن اتقى غسوک چې زونی د شرک نه بچ کو اصلح او خپل عمل درست کو فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبی په دوی باندې خوف او نه په دوی باندې غم جنوي. نو د شرک نه زون بچ کو عمل یې درست کو الله فرمایي په د باندې به خوف نه. یو حدیث شریف ته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لا یجتمع خوفان فی قلب المؤمن د مؤمن په زړه کې دوا خوفونه دا نشي جمع کېدای. یعنی څه معنا چې یو وری سړی د الله نه ډریږي د بنده خوف د دغې په زړه کې نشي تللی او که د بنده خوف د په زړه کې و بیا دا معنا چې الله خوف د په زړه کې نشته ده. ولا یخافون فی الله لومة لائم
الله فرمایي دی الله ولا خلق دا به هغه چې لا يخافون فی الله لومة لائم د الله د دین په معاملہ کې د چا د ملامتۍ پروا به هغه نه کوي. والذین کذبوا بآیاتنا څوک چې دوی تکذیب کوي په آیتونو د موږ سره واستکبروا عنها او دوی انکار کوي د دینه اولئک اصحاب النار دا خلق دوی مرګري دي اور ولدي هم فيها خالدون دوی کې همیشه همیشه. فمن ازلم ممن افترى علی الله کذبا څوک یو ظالم کې دی هغه چانه چا جوړي په الله پاک باندې کذبن درویغه او کذب بآیاتیا تکذیب کوي د آیتونو د الله جل جلاله قرآن دا اولئک ینالهم نصیبهم دا هغه خلق چې دوی ته ورسیږي نصیب ما حصہ دی دوی دی من الكتاب د کتابنا یعنی کتاب کې چې کوم عذاب الله ته مقرر کړی دا دا وي ترسي حتی تر دې پرې اذا جاء چې کله روشي اذا جاءتهم رسلنا چې کله دوی ته روشي رسلنا فرشتي دي ایموجا يتوفونهم چې روحونه د دوی نه قبض کوي قالون دا فرشتي به ته وي اينما كنتم تدعون من دون الله چې تشول هغه شینت چې تاسو وی تعوذونه کول عبادتونه مو کول من دون الله ما سوا د الله پاک نه قال دوی به ته وي دلوا عنا چې هغه ورکشل دي ایموجنا وشهدوا على انفسهم دوی به اعتراف کوي په خپل ځنونو باندې د مرګ په وخت کې انهم كانوا كافرين چې بشک سره دوی کفر کوونکی. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم قال الله بو فرمایي ادخلوا في چې داخل شوي في په ډلو کې په هغه معذبینو ډلو کې قد خلت من قبلكم چې تحقیق سره تیر شوي دي مخکې توسینا من الجن والانس د جناتو او د انسانونو په نار پور کې. نو دا به د آخرت کې چې کله ارسه ثابت شي الله به ته وي چې اوس داخل شي په دغه اور کې توسې نه مخکې هم ځنه ورغلي دي. کلما دخلت امه لعنت اختها هر وری دخلت چې دا داخلي ورته امتون یو ډله لعنت اختها دا بلعنت استي په خپل خور باندې یعنی سمنا مثلها د دې په مثل چې کوم په عذاب کې مبتلا وي نو چې کله هغه پکې وي نو دوی به ته شي خدای مورک کده خو توسې هم دال درغلي موږ دې پسې وروغلو دا لعنت په سره یو بل حتی اذا دارکو فی جميع تر دې پرې چې کله دوی ادارکو جمعو دوی جمع شي فی په دغه اور کې جميعا ټول قالت اخراهم لاولاهم نو د تابعین بو وی لاولاهم د امت بو ان لرا ربنا هؤلاء چې پروردگار دی موږ یعنی چې یو سردار یو دی هغه کشر نو د لون د طبقه د سردارونو دی وجه نو من دغه غلط اشاره کړی اوس په د لون د طبقه ولا دا الله پک ته یی دغه خپل مشرون به تشي چې ها اولایت ولونا یا الله دغه کسانو موږ گمراه کړیو په گاډي وړي چولیو فآتم عذابا ضعفا من النار نو یا الله دوی تویر کې عذاب ضعفا سخت یا دوګنا من النار دی ورنا یا الله دغه ته سخت عذاب ورکي الله بسوتی الله به چې لكل ضعف قال لكل ضعف الله به فرمای چې د هر چا دی پورا ضعف سخت عذاب دا دوګنا د نو ویل توسه ستوري کړي دي چې منه دوی ته دوګنا ورکوم توسه به معاف کوم ارغلی تو سم پکې ولکن لا تعلم لیکن تو پته نشته دا وقالت اولاهم لاخراهم او به دغه متبوعین دا ول ډلا لاخراهم په حق ته دغه ادویه مډل کې د نور ډل کې نه د تابعین شو فما كان لكم علينا من فضل چې پس نشته تو پر موږ باندې من فضل د اسره آیتنا چې تو د عذاب نه ملوي مشت عذاب ملوي لہذا الله به ته وی فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون